بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات دا مبارك نشست دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروع او د وخت مطابق چې د څومره سوالونو جوابونه ورکول شو هغه به ورکو ان شاء الله. اولنې سوال به دې نشست کې هغه دا دی چې ضرور ته پوښ کړی چې ما سره یو کس خبرې کولې او ما ته دا وویل چې تا خپل ښځه طلاقه کړې ده او که نه، تپوس یې وکړو. یعنې وایي ما ورته وویل چې او زما سره ښځه نشتې اوس. دا مې له جواب ورکړو او دا مې ورته وویل چې هر یو په خپل لار باندې تللی، یعنې ښځه په خپل لار، زه په خپل لار یم. دروغ مې ورته وویل او زما په نیت کې طلاق ورکول نه و. او وجه د دې دروغ هغه دا وه چې زه دا نه غواړم چې زما د کور په مسلو کې څوک ګوتې ووایي د هغې نه خبر شي، نو دا طلاق واقع کېږي او که نه. الجواب، مسله به دوه قسمه ده، یو د قاضي په مخ کې او د عالم په مخ کې، یو د ده خپله مسله ده. لکه دې ته پوښ کوي چې زما د ښځه دې سره طلاقه شو که نه، نو نه طلاقېږي دې سره. وجه بیانوم چې ولې نه طلاقېږي. خو که چېرته دا خبره قاضي ته ورسي نو بیا به قاضي فیصله د طلاق کوي. وجه دا چې قاضي په ظاهري الفاظو باندې به حکم صادروي. خو به ستا مسله چې تا څنګه ویلې ولې نه یوه جدا مسله. خو دا لفظ چې کوم ډېر ور ویلی دی دا د طلاق په الفاظو کې نه راځي، بلکې دا په کنایاتو کې دی او د کنایت لپاره نیت پکاري. تاسو له به مثال درکړم. یو سړی دی ښځې ته یې ووایي د پلار کور ته ځه، غوسه کې ووایي د پلار کور ته ځه، د طلاق دی. دې کې نیت ته ضرورت دی. ولې؟ ځکه چې د الفاظ صریح د طلاق نه دي. نو موږ به دې کس ته وایو چې ستا نیت څه وي؟ نیت زما طلاق ورکولو، نو بیا په دې لفظ سره هم دا طلاقه شوه. خو دوی نه زما نیت طلاق ورکول نه و، نو چې نیت طلاق ورکول نه و نو بیا نه واقع کېږي. څنګه چې ډېرو دا خبره کړې ده چې ما سره اوس ښځه نشتي او د هر یو خپله لار ده. دا صریح طلاق خو نه دی چې درته ویلي چې ما طلاقه کړې ده یوه. نو دې کې نیت ته ضرورت دی او نیت دی چې زما د طلاق نه و. دویمه خبره دا ده، دا لفظ چې کوم دی، دا کوم ټکی چې دی ویلی چې ما سره اوس ښځه نشتي، نو دا خو داسې هم صحیح کېدی شي کېده مطلب دی چې ما سره دلته ښځه نشتي او د هر یو خپله لار ده. تاسو مطلب خو دا نه چې جدا شوي ده، خو هر یو په خپله طریقه ژوند تېروي، نو د دې سره ښځه نه طلاقېږي. حاصل د خبرې دا شو چې د دې سره ښځه نه طلاقېږي. دا په کنایاتو کې راځي او د کنایاتو لپاره نیت پکار دی او نیت د ده د طلاق نه و. ها اوس یو سړي صریح طلاق ورکړو، دا ته د فایدې لپاره ذکر کوم. ښځې ته ښه صفه ووایي ته طلاق یې، دا ښه واضح الفاظ دی طلاق که نه؟ واضح دی. بیا ووایي زما نیت د طلاق نه و، دا خبره قبلېږي؟ نه قبلېږي، ځکه چې الفاظ صریح د طلاق دي. وایي ما مزاق کو، ما مزاق کو، ځکه مې داسې ووایي چې ته طلاق یې. موږ وایو دې کې ستا دا خبره نه قبلېږي چې ما مزاق کو، ځکه چې ستا الفاظ واضح د طلاق و. خو کوم الفاظ چې واضح نه او کنایاتو کې راځي پای کې به نیت معلومه، نو د دې رور نیت هغه د طلاق نه و. دویمه خبره هغه ده اهمه، مسلمان له پکار دی چې ځان د دروغو نه لرې ساتي، خصوصا په دومره غټو مسلو کې. دا خو د
د کورونو د جدا کېدو مسله ده، د ژوندونو د ختمېدو مسله ده، او په دې کې یو سړی دروغ وایي. ستا نه د خوښه چې یو سړی ستا نه د کور په باره کې تپوس وکړي یا د کور مسلې معلومې کړي، ته هغه له جواب په بله طریقه ورکولی شي. څه ضرورت دی چې ته پکې دا خبر راولې چې ښځه نشتي او د هغې خپله لار او زما خپله لار، نو دې ته ضرورت نشته. او بیا دروغ وایي او په دومره غټ ځای کې وایي. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې ما د قرآن تلاوت کو او بیا د مانځه دپاره پاڅېدم، مونځ مې کو، نو قرآن مې په المارۍ کې کېښود په تادۍ سره چې هغه المارۍ کې چتونه، او زه په مانځه ودرېدم. چې مونځ مې کله ختم کو واپس رالم، نو ما وکتو چې قرآن ځمکې ته راولېدلی و. د الله نه مې بخانه وغوښته او د اوسه پورې غواړم د هر مانځه نه بعد، نو الله به ما ته دا وبخي او که نه. الجواب، دا بس سوالونه د سائل په ایمان هم دلالت کوي. سړي سره دومره غمي چې الله کتاب المارۍ کې راولېدلی، کته په ځمکه پروت و، الله به ما وبخي او که نه. په مقابله د هغه نام نهاد مسلمانانو کې چې هغه په دین پورې، په علماو پورې، په قرآن پورې خاندي، دغه هم ځان ته مسلمانان وي او دا مسلمان دی. په دې کې څه شک نشته چې په مسلمان باندې دا واجب دی چې دی به د خپل رب د کلام احترام کوي. او علماو دا خبره واضح لیکلې ده دلایلو په رڼا کې چې کوم سړی قصدن عمدن د قرآن بې عزتي کوي، نو دا مرتد دی والعیاذ بالله. خو دا رور چې دی دا قصدن دا کار نه دی کړی، او الله موږ په خطا او په هیر سره نه رانیسي. سورة البقره په آخره کې دی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یا الله موږ په هغه کار مه رانیسي که موږ نه چې ته هیر شي یا موږ خطا شو. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، الله سبحانه وتعالی وی قد فعلت، او دا کار ما کړی، یعنی دا کار مې کړی مطلب دا دی چې یعنی زه د انسانان په خطا او په هیر سره نه رانیسم. او دا الله غټ رحم دی. ګور که چېرته موږ په هیر سره رانیوې یا په خطا سره رانیوې، نو بیا خو بلکل تباهي وه. خو دا الله رحم دی. نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ستا دا تپوس کول دا یو ښکلې خبره ده، دم د ایمان یو نښه ده. او الله ته استغفار او توبه چې سړی وباسي او بیا دا کار قصدن عمدن نه کړي، نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی ته دا ټول بخي. او دلته ته دا خبره ته فایدې لپاره ذکر کوم. ګوره شیطان دی چې ته په دې وسوسو کې وانه چې کله شیطان انسان داسې وسوسو کې راګیر کړي، الله به تا نه بخي او الله به تا نه بخي او ته کافر شوی او ته مرتد شوی، دا هر څه نه وباسي. دا خو دا سوچي که زه ډېر غټ مسلمان یم چې دا سوچونه کومه. په ما پسې داسې کسان راغلي، یو کس په ما پسې راغلی او هغه د وسوسو بیمارو، هغه دا وایي چې ما ته دا وسوسه ده چې زه مسلمان یم او که نه یم. ډېر ما مطمئن کو، د جمعې په ورځ ما سره ملاقات کړی، ما ته یاد دي، ډېر ما مطمئن کو. بیا 2 هفتې بعد راغی، ما حالات دی اوس څنګه دي، بس مطمئن نه یم چې زه به مسلمان یم او که نه به یم. دا بیماری ده او د شیطان د طرف نه ده، ته د هر څه نه وویستې، نو یو ورځ به د والعیاذ بالله د ایمان نه په رښتیا خلاص کړي. نو په دې وسوسو کې پرېوته نه دي پکار، او ذهن کې دا ساتئ چې زموږ رب مهربانه بادشاه دی او د هغه رحمت پراخه دی چې موږ ته په اخلاص توبه وباسو، نو هغه یې قبلوي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې ایا دا حدیث صحیح دی چې باغی کې دا دی وي، دا بعض خلک یې بیانوي چې کله تاسو کې د چا نه څه شی ورک شي په داسې ځمکه باندې چې د څوک ملګری هلته نه یو څوک نه، نو دی وایي چې یا عباد الله اغیثوني، ای د الله بندګانو زما مرسته وکړئ، نو الله به څوک را پیدا کړي د مرسته به وکړي. الجواب، دا حدیث هغه خلک پیش کوي څوک چې دا وایي تاسو وایي چې مړو ته چغې مه وهئ، مړه څه نشي کولی. نو دې حدیث کې خدای دی چې ای د الله بندګانو زما مرسته وکړي، نو غیر الله ته چغې وواله که وینه واله وی واله. خو بیا دغه ځای کې د کوم ځای نه مرسته راله، خو دا قول اولا دي که نه رالو د مرسته وکړه. حدیث دا دی
نو درود دې حدیث ته پوښ دا حدیث دې امام طبرانی رحمه الله راوړی او بای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا ضل احدکم شیئا اذا اضل احدکم شیئا پتاسو کې چې د چانه څه شی ورک شو او اراد احدکم عونا یا مرست غواړي وهو بارض ليس بها انيس او دې په شړز مکه کې خوا کې ایسو کوم نه فليقل يا عباد الله اغيثوني يا عباد الله اغيثوني اذا الله بندگانو زما مرستو کوي اذا الله بندگانو زما مرستو کوي فان لله عبادا لا نراهم الله ګور دې شي بندگان شتي چې مونږ نه نو دا حدیث امام طبرانی راوړی ذکر ته بار بار وایي چې علماء ته رجوع نه کړي استیم نه کیږي ته به یوځي کې لګي او علم د سره نشته او باس کې چې توحید ومنه او غیر الله ته چا دا حدیث ته وایي یو سکه ها لازم به علماء مجالسو کې کینی د خدای له دا برکتی چې ته به د مسلې معلومي دا حدیث امام طبرانی راوړی او په دې حدیث په سند کې درې بیماریاں دي یو د دې په سند کې راوی دی عبدالرحمن ابن شریک د کمزور راوی دی دویم راوی دی په سند کې شریک ابن عبد الله د عبدالرحمن ابن شریک پلار دم کمزور راوی دی دو مرض شو دریم مرض په دې کې راوی دی زید ابن علی ابن الحسین هغه ما اوریدلی د عتبه ابن غزوان نه او دا زید ابن علی نه د ملو شوی د عتبه ابن غزوان سره بلکې عتبه او د زید په پیدایش کې 50 کاله شپېته کاله فرق ته یعنی کله چې عتبه مړ شو دا غد مرګ نه شپېته کاله بعد زید پیدا شوی دی نو څنګه زید د عتبه نه وریدو نو سند دې کې پرې شو نو درې خبرو د لاسه د حدیث سندن سره کمزور دی موږ به دې څه ومنو د کولو لپاره چې د حدیث صحیح شو د حدیث شو صحیح شو بیا هم د دین دا مسله نه ثابتېږي چې مړو ته بچي وایي بیا هم د دین دا مسله نه ثابتېږي چې هغه اولیاء الله ته چې وایي چې ستا مخې ته نشته او پناه دي دا نه ثابتېږي څنګه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوي وې د الله دې سي بندگان شتي چې منګې نه نو د دین مراد ملائک نشي کېږي ها کې دې شي کې نشي کېږي خا پیریان تی نشي مراد کېږي په دې پیریانو کې مسلمانان شتي کنه او ته په شړل رواني ایسو کې انسانانو کې نشي ته وې د الله بندگانو زما مرستو کوي یو پیری دې سره مرستو یا الله ملائک مقرر کړی چې د انسان حفاظت کوي موږ خو نه اینو کنه دې ملائکه کې چاستا مرسته وکړه نو د حدیث خو د سم تطبیق کې دی شي چاو کدي سو بل پرز چې صحیح د حدیث صحیح شو به تیم ستاده مسله نه ثابتېږي دلته مراد سوکتي اکم بندگان دي الله چې موږ نه اینو ملائک او پیریان دلته به مراد بیا دغی والله اعلم دا یو سوال کړی دی چې امام کله جمعه تر ننوزي نو د سلام کولو صح حکم دی جواب سلام مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې افشوا السلام بینکم السلام خور کوي سلام سکی خور کوي نو امام چې کله جمعه تر ننوزي غوره طریقه دی چې امام رنوزي او سلام واچي یسوک چې جمعه تر ننوزي هغه دی سلام اچي ځکه چې د سلام د لاسه د مسلمانانو په منځ کې محبت ډیری د سلام دلاسه محبت ډیری حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو د هغه وخت پوری جنت ته نشئ تللی چې سو پوری مؤمنان نه جوړ شي او د هغه وخت پوری مؤمنان نشي جوړېدل چې سو پورم د یو بل سره محبت نه کړي او ی طریقه د محبت دا چې سو کوي په یو بل سلام ډیر چوي د دې سره محبتونه ډیریږي دا ورو سوال کړی دی چې علي حیدر نوم څنګه دی او اېدا د شیعاګانو نوم دی او کده سنیانو الجواب دا نوم جوړ شوی د دوه نومونو نه یو علي او بل حیدر او دا په دې عجمو کې د عادت ته په بعضو عربو کې چې دوی دوه درې نومونه یې انسان یو نومونه سوی درې یا دوی اکثر اوسره د محمد ولګي زمونږ د خلک د مصریان خپل نوم سره محمد ډیر لګي مریدري د دوی د برکت لپاره لګي محمد اسی برکتونه خوختي خو په طریقه او عمل نه کوي
هر یو محمد لګولې. به د عربو په منځ کې چې کله ته راشې او ستا نوم داسې لکه مثال کې یو سړی دی د هغه نوم دی موږ وایو چې اسماعیل، نو د نوم صحیح محمد اسماعیل، نو صحیح قانونا خو محمد دی د اسماعیل څه دی پلار دی، اسماعیل پلار شو محمد زوی شو. زموږ د خلک په درې نومونه دي، اگر که دې کې شرعاً څه حرج نشته، موږ دا نه وایو چې ګناه پکې ده، خو قانون وایي چې قانون داسې دی چې د یو سړي څو نومونه د یو نوم پکار دی او د دوه درې نومونه یې ښودي دي. دا نوم چې دی علي حیدر د دوه نومونه دي، یو علي بل حیدر. علي خو معروف دی، علي بن ابي طالب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د ترزوی او دا غزو او یو چت صحابي او سلورم خلیفه راشد. حیدر دام د دې صفت ته یا نوم دی او دا الا د ویلو کله چې د خیبر په موقع باندې یو يهودي راوته مقابله له اشعار وي، داغه مقابله له سوق وته علي بن ابي طالب رضي الله عنه، او چې کله وته نو په وخت کې دا اشعار ویلو انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره. زاغ قسم چې مور لنوم يخود له حيدره، او حيدره دا په عربی کې د زمرو یو قسم ته ویل کیږي. نو حیدر او علي ضروري چې د شیعاګانو نوم دی او کنه اصل په نومونو کې دی چې هر نوم چې کېږي جایز چې سو پوری د شریعت قانون خلاف نه نه جایز. دا نوم یې خو د جایز دي، علي حیدر نوم یې خو د سدي جایز دي، الا دا کله چې ته په دې معاشره کې چې هغه خلک د دینوم سره ناشنای نو به نه دی خو د پکار بیا په تا باندې ګومان کوي چې د شیعه دی. د عربو کې چې کله دې سينو مغوي ور ډایرکټ سړی ته شیعه هونه، او زموږ معاشره کې الحمدلله الته د دې قصې نه خبرو نه لري، خو چې د خلکو نه ورېدلې د پوخانو مشرانو نه نور نه د سر نه خبر دی نه د خپونه خبر دی، ځان لې خو دی. نو څوک به دا ګومان نه کوي چې دا به شیعه، خو ته چې کله د عربو منځ ته راشې په دې ملک یا نورو ملکونو کې او تا ته نوم دې سره ته علي حیدر، نو ډایرکټ دغه د ذهن شیعاګانو ته ځي چې دې نوم شیعاګانې دي علي او حیدر. نو دې دپاره په داسې معاشرو کې انسان بیا تنګولی کېږي یا په دې نظر ورته کتی کېږي چې دا به شیعه او کېدای شي یو سني غوسې او نقصان د در ورسېدي سم کېږي. ګورئ نو غوره دا چې انسان یو نوم کېدي یا حیدر او یا علي، خو نور اصل موږ دا ووایو چې د نوم ګوره څه حرام نه دی، څوک زما د خبرې نه دا فایده وانه اخلي، خو ما دا ووایي چې کېدای شي بعض معاشرو کې د دې نوم د لاسه خلک تاسې کې تنګ دي کېږي، ځکه چې هغوی به تا ته په دې نظر ګوري چې دا چېرته شیعه دی او د حقیقت نه به هغه خبر نه وي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې هغه کم عمر دی چې د هغې نه بعد د انسان سره حساب کتاب شروع شي؟ الجواب چې څو پورې انسان بالغ شوی نه وي د هغه وخته پورې د سره حساب کتاب نه کېږي، او د بالغېدو دپاره درې نښې دي چې یا د عورت خواوشا کې ویښته راوخیږي، دویم چې احتلام ورته وشي، او دریم سره چې 15 کاله عمر یې پوره شي. 15 کاله یو سړی دی نو ته احتلام وشو او نو ته نه ویښته راوختو، 15 کاله عمر چې پوره شو اوس دی بالغ شو. اگر که د نامنه لاندې ویښته نه دي راختلي، اگر که دته احتلام نه دی شوی، خو دا 15 کاله چې پوره شو نه دی څه شو بالغ شو. او د زنانه دپاره څلورمه نښه چې په دې باندې د حیض بیماري راشي. نو چې کله په دې نښو کې یو نښه رااله نو بس د دې انسان سره حساب کتاب څه شو شروع شو. عقل یې راغی، ماشوم خدای چې راغه عقل کار نه کوي نو ځکه هغه نه رانیوی کېږي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی او دا ډېر ښکلی سوال دی او فایدهمند زموږ ټولو دپاره. هغه دا چې شرعي حجاب کې کم شروط پکار دي، هغه کم حجاب دی چې هغې ته موږ شرعي اسلامي حجاب ویلی شو؟ دا ډېر اهم سوال دی. هغه کم حجاب دی چې هغه شرعي دی او هغه اسلامي دی؟ الجواب
علماء رحمهم الله د دې لپاره شرطونه په خپل کتابونو کې بیان کړي دي او په بیانونو کې بیان کړي د قران او د حدیث پرنا کې. زه تاسو ته شرطونه ذکر کوم چې شیخ البانی رحم الله هم دا ذکر کړی دی وي د اسلامي پردې لپاره دا د شرطونه لازم دي. دا ډېر اهمه خبره ده زموږ ټولو لپاره اهمه. زما د بیان چې اوري بهر کې دي شغه یا زنانه یا په خپل اوري یا نارینه هغه اوري. دلته چې کوم ملګری موږ سره ناشتي دوی چې اوري د هر چا په کور کې مور شتي، خور شتي، لور شتي، خزه شتي. دې څه ده کنه دا مسله زموږ د ټولو ده. دا مسله زموږ د ټولو ده. بل په کور کې پرده لازمول دم زماستا کار دی. دم زماستا کار دی. نو دا څنګه پرده لازمول غواړي چې دا ته معلومه وي کنه چې دا څنګه حجاب دی چې دې هوته ته پته. نن سبا خو حجابونه راوتی دي په نمونو بعض مرتبه کې ذکر کوم. اسلامی حجاب او اسلامی پرده باقي کې اولنې شرط دا دی چې جسم به پکې ټول پټي. اولنې شرط جسم به پکې ټول پټي. دیسی برقه او دیسی عبایا چې هغه د زنانه د سر نه د خپو پوري پټي دا اولنې شرط. په قران کې الله دا خبره کړې ده اے پیغمبره قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے پیغمبر وایا خپل بیبیانو ته خپل لونو ته ګوره شروع د پیغمبر د بیبیانو نه وکړه. خپل بیبیانو ته وایا خپل لونو ته وایا د مسلمانانو د خزو ته وایا چې بزان دي غټ غټ صادري رواچي غټ غټ ولي چې د جسم پکې ټول پټ شي. فبلایت کې الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن دوی بخپل ډول دا نه راخاره الا ما ظهر منها مگر چې راخاره کیږي. ځکه کوم ډول چې راخاره کیږي دا غي مبارک صحابه کرام او سلف دا تفسیر کړی دی الا ما ظهر منها مطلب دا د قدابور خج ښکاره ده په دې الله نه نسی یا سترګې ښکاره کړی ده د لار د معلومولو لپاره په دې باندې الله نه نسی. یا دی زنانه نه څه شی ولید او غیر غستو یا په پوړو باندې خطا او غیر ارادي مثلا کې لاس ښکار شو خپخ کار شو په دې باندې الله نرانیسی. سو یو هغه دې کنه زموږ بالاقو کې چلی یو بازارونو کې یو نری لوپټا هغه به توکړی او هغه دې تشو تم نرسي. یو حجاب دا دی شرط اولنې څه شو ټول بدن به پټي. دویم شرط دا دی د ډېر اهم شرط دا حجاب به خپل ډول نه دا حجاب به ډول او زینت نه ګوري. وجه دا حجاب زنانه د دې لپاره چې ډول پکې پټ کی نه د دې لپاره چې خډول راخاره کی. ځکه اکثر د ملګرو ته وایم امدا نن سبا چې کمی برقې دي او کم حجابونه دي د دې لپاره بل برقه په کار ده چې دا ډول پکې پټ شي. لکه اوس یو زنانه د برقې چولې هغه غمی لګېدلی شتي دي چې نشتی غمی په لګېدلی اوس بل یو کپړه په کار دی چې بدیله پاسه ورواچو چې غمی ولا پټ کی. ځکه دا خبره یاد ساتي چې کوم زنانه دا وایي چې زماغه برقه خو خدای چې وای کی غمی زماغه برقه خو د جاديسي هغه ديسي پوه چې دای بهر دې سړو ته خي واضح ده. د دې خاون لیدلې کنه لیدلې ده خداو د چا کرزي پروګرام لا د خپل کور نه بل کور ته ځي کنه د کور نه چې دا بل کور ته لاړه الته بده د برقه لري کی دنه چې به څنګه کپړې مچولې دي زنانه به وي دي سیده کنه ده. وس د کور نه د کور پورې چې کوم سفر دی په لاره په دې کې څه ضرورت دی چې دا غمو ولو تنګ ولندې برخه چي د خيو جواب دی چې بل لارې د خلکو ته خي. نو زه خو یم چې غټ کمبل دی بزان رواچي ولی ځکه چې خاون خدای سیم لیدلی ده کدا و چې الته به خزي مایني یو دغه کمبل لري که خزي به دی ویني کنه خزي خو په هر حال باندې ویني. او مقصدم دا دی ته کزار خسته کې خو یا به خاون ته خسته کې دی خزي ته موایو یا به چاته خسته کې دی نور زنانو ته او غ حاصل خو په دې منځ کې ته چاته ځان خسته کې
په دې ګاډي کې چې ته روانې چاته ځان ښایسته کې، په دې لارې چې ته روانې لاره او کوڅه کې ته چاته ځان ښایسته کې. نو چې دا دغه په خپله زینت نه وي. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. یو ناشنا حدیث ته زه بیان کوم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د درې کسانو خو د سره تپوس مه کوه. د پیغمبر د حدیث الفاظ، امام حاکم د حدیث راوړی او امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی، وی د درې کسانو خو د سره تپوس مه کوه. یعنی مطلب دا خو داسې تباه شوي دي تپوس یې مه کوه. اولنې رجل فارق الجماعه وعصى امامه ومات عاصيا. یو سړی دی د مسلمانانو د ټولګي نه بغاوت وکړو، مسلمان باچا خبره ونه منله او قشن مړ شو، بیعت یې مات کو. دویم کم یو دی هغه وینځه او هغه مري چې د خپل سید نه تښتېدلی دي او مړه شو. او دریم د دغه کې دی او هغه ښځه چې خاون یې تللی دی بهر ته، خاون یې تللی دی بهر ته، رسول صلی الله علیه وسلم وی قد کفاها مؤنة الدنیا. هغه غریب وي بهر ته تللی دی لپاره دنیا ګټي، بهر ته تللی دی لپاره څه کوي؟ دنیا ګټي، د دې حاجتونه پوره کوي. فتبرجت بعده. هغه غریب په مزدورو کې دی او بهر دی د کور نه او دې ډول او سینګار کړی دی بهر ګرځي. فلا تسأل عنهم. پیغمبر وی د دوی تپوس مه کوئ. دا زنانه د چې ښایسته برقې اچي او پړقېدونکي او پلانې ډیزاین د پلان دي دوی چاته اچي. دریم شرط دا دی چې دا حجاب به پیړي نری بنئ، حجاب به پیړي نری بنئ. اوس یو زنانه ده په ځاني ښکلی مثال دی، د یو مثال چې زه په هر ځای کې ذکر کوم تاسو مخې ته به راشي. تقدامات چې لږ ساعت مخکې لوپټه ووي، لاندې بدن خو پرېږدی تشو نه لاندې خو بلکل ښکاره دی، خو دې چې په دې سینه باندې راچولی ده او په دې غاړه هغه کې هم ښکاري. نو کم سے کم داسې کپړه پکار ده چې دننه جسم پکې نه ښکاري. او دې کې ته یو حدیث ویم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث سیکون فی آخر امتی، زما په امت کې به آخري وخت کې داسې زنانه پیدا کېږي نساء کاسیات عاریات. زنانه به کپړې به اغوستي او لغړې به کپړې به اغوستي لغړې به. څه مطلب دی چې کپړې به چولي خو ښکاري به، نو دا پکې دننه رالو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په روایت کې سره دام راځي مائلات ممیلات، ځان ته به نارینه راکاږي او په خپله به هم هغوی ته کږي، هغوی به هم راکږی ځان ته او دا به ورته هم کږي. دې دپاره خو لباس داسې اچولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت ته ننوته خو پرېږده، د جنت خوشبو به هم په دې زنانو نه لګي. دا څویم شرط شو. دریم څلورم شرط دا دی چې دا لباس د حجاب به تنګ نه وي، دا به تنګ نه وي. یو نیم زنانه والعیاذ بالله داسې برقه اچولي چې د جسم هر اندام وله شمارلی شي، د جسم هر اندام وله شمارلی شي. نو دې ځان پټ کړی دی که ځان یې ښه ښکاره کړی؟ ځان یې ښه ښکاره کړی. او زویم د دې زنانه فتنه د ټولو نه تیزوي. دا کمی چې تنګه برقه اچولي یا پړقېدونکي برقه اچولي یا نن سبا هغه بله کپړه د هغه خوی غونته کپړه هغه برقه اچولي، د دې فتنه د نورو نه هم زوروری. وجه دا دی چې دغه کم چې بیمار دی هغه دا معلومول غواړي چې د دې تورې کپړې نه اخوا به څنګه زنانه وي، دا معلومول غواړي. ښه اوس یو زنانه ده ځوانه جنۍ ښایسته جنۍ غوټه برقه راچولې به دې سر باندې جسم بلکل پټ دی. دغه بیماران ناستې په لاره کې یو جنۍ راروانه مړه لرکه ولې لرکه دوه خبرې دي ځکه وی لرکه. یوه د دې برقې نه او د دې حجاب نه معلومیږي چې کور ډېر دروند دی، نو وروسته راته بیا جاښه جوړېږي. د برقې نه معلومیږي چې شاته سړي څه دي ډېر درانه دي، بیا راته وروسته جاښه جوړېږي. دویمه پرېږده ولې ښایست یې نه ښکاري. دا خو کېدای شي بوډۍ بس پکې مړ وي، د نیا په عمر دي درته وي، دا ښایست هغې پټ دی. دا بله روانه ده تنګه برقه او دننه جسم پکې ښکاري ورسره روان، دا پسې ورپسې شو. دوه خبرو د لاسه ورپسې شو. یوه
شاته سړونه مې لري خیر خیریت دلته چوټي ده هلته څه ده د هر څه چوټي شوې ده که شاته وې دا به داسې نه وي دویمه چې دا ښځه به ګوره څنګه دا معلومول غواړي دوی ځکه چې اوس هغه نوی حجاب راوتی دی خوله یې پټه کړي زه ورته حیران شم پوزه ښکاري مینګي ښکاري سترګې ښکاري روزې ښکاري تندې ښکاري څه یې پټه کړې ده خوله یې پټه کړې ده جي هغه هم داسې دوه ګوتې پې ایښودي نو په خبرو کې ته هغه هم ولیږي الله یې زموږ په معاشرې باندې رحم وکړي دا حالات او جیوی دا زمون کور ماشاءالله ټول پرده کوي دې ته پرده دا خو ښه فتنه جوړه کړې ده اکثر دې شي دا نه ده چې تنګ او لنډ او د هر څه چولي او دا الکان پسې ورپسې یو طرف ته بل طرف ته یو طرف ته بل طرف اچ دا مخ کار شي نو کې دې شي بهوشش د الله په دې ځمکه باندې بدایو بد شکل خزي خو په دې قصوی ځان خسته کړو د لکان په روان دي نو څلورم شرط څه شو چې دا کپڑے به تنګ نه دي کې ته ناشنا روایت ذکر کوم اسامه بن زید رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالی یو کپڑا راکړه او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل چا هدیه کې ور کړې و پیغمبر ماته چې اسامه ولستا شو وی کپڑا ما ویل کور کې مې خپل خزیله ور کړه چې بیا رانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې ا کپڑا دې سکړه ما خو پتا ونه لیدا او ما تر درکړی ته بازار راوچ تاسو کړه ما ته چې کسوت همراتي خپل خزیله ور کړه اله ویزه لار شبه شو هغه ته وای چې لاندې تی ګوره سواغوند د جسم اډو کې به راخکار نشه کپڑا نه رہی دا ګوره الو لار شو ته وای چې ګوره دیسه استعمال نه کی لاندې تی کپڑا بل لازم ده دغه چې کپڑا سره نه رہی دا واضح حدیث ته امام احمد امام بیهقی رحمهم الله رضوان راوړي پنځم شرط دا چې بده به خوشبو نه بده به خوشبونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل ابو موسی اشعری ځان حدیث ته هر زنانه چې اوته او خوشبو لګول دي لپاره چې به خلکو لګي ولاره چې کوم خلک دي فهي زانیه د زناکار ده یو ناشنا روایت ابو هريره رضی الله عنه یو خزه په باندې چې تیر شو نو سیلې چلیدنه د خوشبو راوړه په د باندې ولګیدا کله چې سیلې به د خوشبو الوسی دا خوشبو په د باندې ولګید چې ولګید आवाज یې وته جمعه تر روانه وکړه جمعه تر روانه هغه ته یو جمعه تر روانه او دا جمعه ته پاره د کې خوشبو لګولې د منځ د پاره هغه ته یو اوس ګوره دې مقصد ته روانه چرته ده جمعه خوشبو ولې لګولې ده جمعه ته د منځ د پاره زدنن سبا زنانه نه دومه کم چې دې د پاره وځي چې بلاره کې سړو ته خوشبو لاړې شو چې په خيسته ښکارش ناغه ته وی لاړ شو واپس د خوشبو د ځان نوینځه ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده چې هر کله یو زنانه راوته او جمعه ته تلا او دې خوشبو ولګوله الله د دین دغه وخت پورې موز نه قبلې چې سو پورې کور ته واپس نه تیری او د خوشبو نه یې زنانه واپس لړه خوشبو وینځل شپږم شرط دی چې دا لباس به د سړو د لباس د حجاب به د سړو د حجاب پشان نه ځکه چې پیغمبر لعنت ویل د پاغه سړی چې د خزې د لباس پشان لباس استعمالي او پاغه خزه چې د سړو د لباس پشان لباس استعمالي وم شرط دی چې د حجاب او د کپڑا او د لباس به د کافرانو د لباس پشان نه ځکه چې شریعت موږ د دینم منع کړیو شریعت موږ د دینه منع کړیو او دا ویلي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا د چا پشان ځان کو قیامت پر ورځ به دا غوي سره پاسي اتم شرط دا باخره نه ذکر کو چې دا بل لباس شهره نه لباس الشهره ستوي لباس الشهره په عربي کې دي ته وي چې دغه وخت د خلکو دا کپړه نه نو چې کله به کې ډیر وانی نو خلک ټول د ته ګوري
ځکه حدیث کې دا راځي عبد الله ابن عمر د حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې په دنیا کې د شهرت جامې واغوستي ځان مشهورو قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی د ذلت کپڑا ورواچي د ذلت کپڑا بوته ورواچي لباس الشهره چې خلک به ما خاص پیژني لکه اوس یو سړی دی په موږ چې په سور رنگ کې جامې ځان له جوړې کړې تکې سرې جامې او بای کې ناشنا ډیزاینونه کړو چې د خلک ما په دې سره جدا پیژني د لباس ته څه دی لباس ته شهرت دی مثال به دې شو د افریقي ولا جامې ته سولې دي کې نه دي افریقي ولا اقا رنگینی او غټي او څنګه ناشنا طریقې به کړی یو سړی زموږ په علاقه کې دی چې دا ثوب الشهره شو کنه شو او کنه شهرت جامې شو اوس ته کور کې رالی په کلی کې چې دې په سونو کسانو سي خو چې کلم باسي کم یو مړاغره ټول ته واضح دی ټول د سره واضح دی نو مشهور شو د سده لاسه د دغه لباس تلاسه نو دې څه به د زنانم دې څه کپڑا او دې څه حجاب نه استعمالي چې هغه په ثوب الشهره کې راځي والله اعلم